بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو زه بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسیږئ بیا هم د یو نوې تخنیکي ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضرېږم هغه هم د موږ تاسې موبایل کله چې موبایل د موږ تاسې حافظه 2 جی بي او یا هم تر هغه ډیره وي ولې موبایل مو کله کله راته فل ښیي حافظه نو د دغې ستونزې د حل لپاره بیا هم دغه ویډیو تر پای را سره وګورئ که چیرې زموږ چینل مو نوي در سره سبسکرایب کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب د بیل آیکن کېږئ تر څو له هرې تخنیکي ویډیو څخه لومړی تاسو به خبر اوسئ راځم د دې د حل لپاره را به شو سیټینګ ته د موبایل ښکته براکت شو اپس ته اپس کې دوستانو دا هغه اپلیکیشن یا سافټویر دی کوم چې موږ تاسو انسټال کړی دی او یا هم د کمپنۍ له طرفه یعنی انډراید سافټویر له خوا څخه څنګه شوی دی انسټال شوی دی دوستانو یو شی په یاد ولرئ کله چې موږ تاسو یو اپلیکیشن انسټالو او یا هم د کمپنۍ له طرفه انسټال شوی او هغه بیا کاروو دا ځان سره یو خو انسټال وي هغه انسټالېدی حافظه نیسي د موږ تاسو د موبایل بل موږ تاسو دوستانو دغه چې کله کاروو دی ځان سره څه ډیټاوې ذخیره کوي لکه کیچ ډیټا ده او یا هم ځینې نورې ډیټاګانې چې موږ تاسو وروسته درته ښیم عملاً اوس چې هغه ځان سره ذخیره کوي نو حافظه څنګه کوي د موږ تاسو ډکوي راځم د همدې لپاره چې موږ تاسو دا څنګه کولای شو د دې حافظه لکه څنګه کو فری سپیس پکې زیات کو لکه لمړی ګوري ګوګل کروم دی ما وګوري ګوګل کروم کې ګوري ډیره ډیټا ده 422 ام بي ده 422 ام بي خپل کروم نه ده کروم ډیر کم ده کله شي 115 ام بي انسټالیشن ګری اخیستی وي خو ولې د ځان سره نور ډیټا ذخیره کړي اوورال ټوټل 422 ام بي تر دې په دې باندې کلیک وکړئ را به شي ګورئ موبایل ډیټا باندې به کلیک وکړئ موبایل ډیټا کې ګوره د ټوټل سوري دلته دا ذخیره درته ښیي ذخیره هغې درته ښیي دې نه راشه لاندې سټوریج ته به راشه سټوریج کې به دوستانو ګوري څو قسمه ډیټا اپلیکیشن خپل چې انسټال شوی 110 ام بي ده ډیټا کوم چې ذخیره کړی 115 ځان سره کیچ چې دا کیچ ډیټا 150 ام بي څنګه د کیچ ډیټا ځان سره خسته نو ټوټل 422 ام بي څنګه کړی د جای ځان سره نیولای ده منې سټوریج باندې به کلیک وکړئ د همدې د پاکولو لپاره هغه غیر ضروري ډیټا چې موږ تاسو کلروي پکې دغه د پاکولو لپاره چې موږ تاسو حافظه څنګه شي فری سپیس پکې زیات شي د دې لپاره به کلیر آل ډیټا باندې تاسو کلیک وکړئ زه کلیر آل ډیټا اوس نه وهم ځکه ما کروم کې ځینې صفحې ما ذخیره کړي دي ځینې لینکونه ما ځان سره سیو کړي دي چې دماغه لینکونه د لاسه ورنه کوم نو زه نه ډیلیټوم تاسو کولای شئ چې چیرې ډیټا پکې مهمه ونه لري کولای شئ څنګه کې کلیر آل ډیټا باندې کلیک وکړئ زه راځم تاسو یو سافټویر هم دغه شانتي پاکوم یا کلیر کوم چې تاسو خور باندې وپوهیږئ ډرایو ګوره د ما 150 ام بي ځکه زه کاروم 150 ام بي ذخیره ډیټا ځان سره فری سپیس ځان سره نیولای فیسبوک د ما وګوري 259 ام بي فری سپیس ځان سره نیولای ده ولې ځکه ځینې د لیک حافظه د نیولې ده او ځینې نور ډیټاګانې پکې ذخیره دي ما اکاونټونه پکې ذخیره دي هغه څنګه د مکمل ډیټا څنګه حافظه څنګه کړي ځان سره نیولې ده راځم مثلا ګورم د یو اپلیکیشن جیمیل د موږ 215 ام بي ده زه یو سافټویر څنګه کوم تاسو ته وښایم ایمو د ما 523 ام بي جای نیولای ده فیسبوک لایټ د ما 516 ده ماپس د ما 209 ام بي نو دا غ فری سپیس چې موږ تاسو موبایل حافظه څنګه کوي راکموي د همدې لپاره راځم یو سافټویر فرض وکړئ زه کوم یو لرم سمسنګ انټرنیټ کې ځینې پیجز لرم ټیوب میټ نه دا هم دې کوم ډیټا لرم دوستانو ګوګل ته راځم په ګوګل باندې کلیک کوم د دې هم سټوریج ته راځم سټوریج کې ګوره 360 ام بي اپلیکیشن د خپل 15.8 ام بي چې دا ډیټا دا کیچ ډیټا 350 کی بي د 350 ټوټل چې د 326 ام بي نیول نو د منی سټوریج باندې کلیک وکړئ دلته براشه کلیر ډیټا ورته وه تقریبا دا ډیر نه ده 15 ام بي د شاوخوا ډیټا د ګوره ډیټا او کلیر څنګه کې دا باید پاک شي راته کلیر کیچ باندې هم کلیک وکړئ نو څنګه شو ګورئ 15.4 کی بي دا پات شو راځم یو بل سافټویر چې لګ ما الریډي
ډیلیټ کړله، ځینې ډیټا وي هغه څنګه شوې فری سپیس مې ترلاسه کړ. اوس راځم یو بل یو تاسو ته راځم انګلیش پښتو ډکشنري په دې باندې وکلیک وکړئ. را بس سټوریج ته به راشئ. سټوریج کې ګورئ ځینې وخت دلته کلیر ډیټا دلته ځینې سافټویر دلته درته څنګه کوي راولي تیار. نو په همدې باندې وکلیک ګورئ ډیټا 1.30 MB ډیټا لري، 2 MB کیچ لري، ټول 3 ګوره دا ځینې سپیس زه څنګه کومه کلیر ډیټا ورته وهم ډیلیټ به ورته ووهه د موږ سپیس څنګه کېږي ګوره 40 MB اوس پاتې شو ټوټل. نو کولای شي دغسې تاسو څنګه کوئ ډیلیټ کړئ. زه خو ځینې سافټویر چې د ما دي نشم ډیلیټ، لکه کروم شو، فیسبوک شو، فیسبوک لایټ شو، ورسره جیمیل شو، دغه سافټویر دي چې ډېره غټه ذخیره یې ځان سره ډیټا یې ځان سره ذخیره کړې ده او ډېر غټ سپیس یې نیولی. نو دا زه نه ډیلیټوم ځکه د ما په کار دی. نو کولای شئ تاسې څنګه کوئ ډیلیټ یې کوئ در سره. دغه طریقه وایي کوم سافټویر چې ډېر ځای نیولی ده په هر یو باندې کلیک وکړئ، کلیر ډیټا باندې ورشئ، کلیر ډیټا مکمل ډیټا ورته کلیر کړئ. نو د فول سټوریج مشکل به مو څنګه شي حل شي. او یا که ځینې بله لاره دا هم ده چې ځینې فایلونه که تاسې په ګالري کې ولرئ یا مای فایل کې ولرئ هغه څنګه وي ډیر وي غټ وي لکه ویډیوګانې وي، کولی شئ هغه هم ډیلیټ کړئ. دغه ځینې هم څنګه کوي حافظه مو څنګه کېږي درته خلاصیږي. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که بیا هم کومه ستونزه لرئ کولی شئ موږ ته کومنټ کړئ او چینل در سره سبسکرایب د بیل آیکن کېکاږئ تر څو بیا هم د نویو تخنیکي ویډیوګانو څخه لومړی تاسې به خبره شئ. ښه وخت، ښې چارې.